اکثر هلکان مانه پوښتنه کوي دا چې کوم کاناډا چې کوم بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي 2024 دپاره چې دې دپاره موږ ثبت نام څنګه کولی شو چې ثبت نام وکړو دې ته واجد شرایط کوم څوک دی. نن په دغه ویډیو کې دغه بشردوستانه ویزې ته واجد شرایط کسان څوک دي او دغه ویزه تاسې څه رقم اخیستلی شئ. آیا دې دپاره کوم فورم وجود دی چې تاسې ډک کوئ او که هغه کوم فورم وي هغه به څه رقم ډکوئ او دا ویزه به آیا د افغانستان نه دننه تاسې اخیستلی شئ او که نه کوم بل مملکت ته به تاسې ځئ. په همدغه موضوع باندې مکمل ما خبرې کړي دي او ورځو سکرین طرف ته. اوس راځم دا تاسو ته وایم چې د کاناډا بشردوستانه ویزې ته څوک واجد شرایط دی، څوک کولی شي چې د کاناډا بشردوستانه ویزه واخلي. زه اوس د کاناډا آفیشل ویب سایټ کې یم. نو humanitarian program for Afghan nationals in need of resettlement. نو تاسو اوس تشریح کوم چې څوک واجد شرایط د کاناډا بشردوستانه ویزې دپاره دې ځای کې لیکلي چې eligibility یعنې واجد شرایط. نو دې کې لیکلي to be eligible for this program you must meet all of the following requirements. وایي دغه لاندې ریکوایرمنټ باید تاسې ولرئ. نو که چېرته تاسې دغه ریکوایرمنټ تاسې ولرئ تاسې کولی شئ د کاناډا بشردوستانه ویزه تاسې واخلئ. You are an Afghan national. د افغانستان نشنل باید واوسئ. You are outside of Afghanistan. د افغانستان یعنی په دننه هیواد کې باید ونه اوسئ، کوم بل مملکت کې اوسئ، هغه که پاکستان وي، که تاجکستان وي، که ازبکستان، که هر یو مملکت وي، یا په ترکی. You don't have a durable solution in third country. او ته په هغه مملکت کې فرض مثال ستا کوم برای حل کوم سلوشن ته ونه لري. فرض مثال افغانستان د پریښی دی په تاجکستان کې، هلته هم داسې شرایط مسایل نه دي چې دلته پاتې شي. یا په پاکستان کې چون چې مهاجر نه قبلوي، هلته فرض مثال هغه مشکلات یا نور مملکتونو کې ترکیه او داسې نور هلته سلوشن ونه لري. You are part of one of the following groups. او یا تاسې دغه لاندې چې کوم تاسو ته زه وایم په دغه بخش کې تاسې کار کړی اوسي، د دې ممبر تاسې اوسئ، بیا هم تاسې کولی شئ د کاناډا بشردوستانه ویزه تاسې واخلئ. درې دانې مې دلته تشریح کړې. او اوس راځم دلته وومن لیډرز چې دې بخش کې تاسې کار کړی اوسیږي. هیومن رایټ ډیفینډرز په دې بخش کې تاسې کار کړی اوسیږي، حقوق بشر په بخش کې. پرسیکیوټډ ریلیجیوس اور ایتھنیک مینرز یا تاسې اقلیت مذهبي هستئ یا قومي په اقلیت کې هستئ او تاسې آزار لاندې هستئ او کوم مشکلات وي تاسو ته، نو بیا هم تاسې الیجیبل هستئ چې د کاناډا بشردوستانه ویزه تاسې واخلئ. LGBT individuals نه پوهېږم چې دا څه شی ده. journalists and those who helped Canadian journalists او ژورنالستان او هغه چې کاناډي ژورنالستانو سره کوم کومک کړی وي، کوم مرسته کړې وي، او یا په ژورنالستۍ بخش کې تاسې چې کړی وي کار کړی وي ژورنالستان تاسې یاست. نو دا خلک کولی شي د کاناډا بشردوستانه ویزه واخلي. خو په کومه طریقه یې واخلي دا خو اوس تاسې دغه واجد شرایط و چې هغه شرایط ما تاسو ویلی شي. که چېرته څوک دغه شرایط کریټیریا پوره کوي نو دا خلک چې دی واجد شرایط دي چې د کاناډا بشردوستانه ویزه واخلي. اوس تاسې دغه ویزه څه ډول واخلي؟ اوس دې ته راځم. اوس دې لیکلي what to do if you think you might be eligible. وایي څه باید وکړي که چېرته تاسې الیجیبل واوسئ. نو دې کې لیکلي چې you should register for refugee status with either the United Nations Refugee Agency. په UNHCR کې به تاسې ځانونه راجستر کوئ. د کاناډا بشردوستانه ویزه اخیستلو لپاره څه باید وکړي؟ اوس تاسو ته دلته لګیا یم وایم UNHCR کې باید تاسې ځان راجستر کړئ. په کوم مملکت کې چې تاسې یاستئ، فرض مثال پاکستان کې یاستئ، تاجکستان کې یاستئ، ازبکستان کې، په ترکیه کې، چې په هر یو مملکت کې یاستئ، هلته باید تاسې ځان راجستر کړئ. بیا referred by to resident in Canada is either a government assisted refugee or privately sponsored refugee. You need to be referred by one of the following. او یا تاسې دغه د لاندنۍ چې کوم تاسو یو دغه کټګوریان تشریح کوم چې تاسې یو له دې څخه تاسې ریفر شوي اوسیږئ. تاسې اول خو به تاسې دا به ټول دغه کریټیریا تاسې پوره کوئ، بیا هغې نه وروسته هغه حکومت تاسې چې کوي کومک کوي تاسو سره، تاسې ریفر کوي. چا ته ریفر کوي؟ همغه د کاناډا حکومت ته. UNHCR تاسې ریفر کوي. UNHCR تاسې ریفر کوي. د government of the country in which you now live او هغه مملکت چې تاسې اوس په کوم مملکت کې تاسې یاستئ هغه تاسې ریفر کوي. One of the other organization we are working with
for this program یا کوم بل هغه ارګنایزیشن وي چې کاناډا دولت هغوی سره چی کوي چې دوی کاناډا دولت ورسره کوم کنټریکټ لري یا دوی ورسره کار کوي یا هغه ارګنایزیشن ریفر کی identified by a private sponsor او یا کوم دغه چې کوم سپانسر چې ما تاسو ته ویل چې privately sponsored refugee یا سپانسرشپ په طریقه باندې کوم څوک تعریف سپانسر کی بیا هغه تا وغواړي دلته نو بیا تاسو کولی شي چې د کاناډا تاسو بشردوستانه ویزه تاسو واخلئ او تاسو چې وکړئ او راشي کاناډا ته